بامیانو کې د طالبانو او سیمه ییزو قومندانانو د اختلاف ادعاوې. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ځایي رسنیو د ریپورټونو په اساس د بامیانو لپاره د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي له خپل مقام څخه ګوښه شوی دی. ریپورټونه وایي مهدي د خپل ګوښه کېدو سره مخالفت ښودلی دی. دا واک ته له رسېدو وروسته د طالب مشرانو او د دوی د منځنۍ کچې سیمه ییزو قومندانانو او مسؤلینو ترمنځ د اختلافونو وروستۍ پیښې دي. تر دې وړاندې ویل شوي و چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ازبق قومندان مولوي عالم مخدوم له کاره ګوښه او بیا نیول شوی و. د نیولو پر سر اختلافات رامنځته شوي و. د مخدوم پلویانو د هغه د نیول کېدو په غبرګون کې مظاهرې وکړې او ویل کېږي چې له طالبانو سره یې نښته هم شوې وه. مولوي مهدي ظاهرا په یوه تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپره شوې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې خپلو ګڼ شمېر وسلوالو ته د وینا پر مهال ویلي چې هیڅوک بلخاب نشي نیولی. له بله لوري مرکز کابل ته د نوموړي د تګ او معاینت تر کچې د دندې وړاندیز چې ادعا کېږي ورته شوی نه منل کېدل پر طالبانو د نوموړي د بې باورۍ او هلته د نیول کېدو د احتمال لامل ګڼل کېږي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلاف علني خبره ده او همدا جنجال د سیاسي او نظامی واک پر سر دی او د دې لړۍ دوام طالبانو ته لوی مشکل رامنځته کولی شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نظیر احمدزی وایي افغانستان له سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د طالبانو اختلاف د اندېښنې وړ دی. د طالبانو مشرانو ترمنځ بل ستر اختلاف ظاهرا د نجونو د ښوونځیو پر سر دی. که څه هم طالبانو څو ځله د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ژمنه کړې ده، خو ویل کېږي چې د همدغو اختلافاتو په وجه لا هم ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ترنګزي څه موده مخکې د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ او نجونو ته د تعلیم او میرمنو ته د هغوی د حقونو غوښتنه وکړه. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته نړۍ له دغې ډلې څخه غوښتي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي، د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.